د بدلون وخت را رسیدلی. افغانستان د حمید حسن په روزنه کې شاته روان دی. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشئ. وخت دی چې اوس د حمید حسن پر ځای یو بل نړیوال د چټکې توپ اچونې روزونکی وګمارل شي. تیر 3 کاله کېږي چې حمید حسن د افغانستان د توپ اچونې روزونکی دی، خو د افغان کرکټ د تیز توپ اچونې په برخه کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. تر دې هم د اندېښنې خبره ده چې افغانستان تر اوسه په هیڅ فارمیټ کې یو هم باکیفیته او پیاوړی تیز توپ اچوونکی نه دی روزلی. افغانستان ډیر د کرکټ استعدادونه لري، ډیر ژمن ځوان تیز توپ اچوونکي په سیستم کې شته، خو یوازې استعداد بسنه نه کوي. د پرمختګ لپاره یو منظمه لار، د ښه ورکلوډ مدیریت او اغیزمنه روزنه ضروري ده څو لوبغاړي تر نړیوالې کچې ورسیږي. کله چې موږ اوسنی د تیز توپ اچونې برید ګورو، نو ډیری توپ اچوونکي یا د خپل غوره دور څخه تیر شوي وي، یا له ټپونو سره مخ وي، یا هم د نړیوال کرکټ لپاره اړین ثبات نه لري. دا د سیستم ژورې ستونزې ښیي چې د افغانستان کرکټ بورډ روزنیز جوړښت او مدیریت د دوامدار تیز توپ اچونې د راتلونکي نسل په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د بدلون وخت را رسیدلی دی. راتلونکي کې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په جنوبي افریقا کې کیږي او افغانستان به داسې قوي د تیز توپ اچونې برید ته اړتیا ولري چې په هغو شرایطو کې مقابله وکړی شي چې د تیز توپ اچوونکو لپاره ډیر مناسب وي. دا یوازې د غوره پلان جوړونې، قوي پرمختیایي سیستم، ښه روزنې او د توپ اچونې په برخه کې د نوو نظریاتو له لارې ممکن دي. افغانستان نشي کولی د نړیوال جام بل دور ضایع کړي. د تیز توپ اچونې راتلونکي اوس پاملرنې ته اړتیا لري. کرکټ پوهان باور لري چې د افغانستان د فرسټ بالینګ بنسټیزه ستونزه په لاندې برخو کې ده. د ځوان توپ اچوونکو لپاره منظم پایپلاین نشته، د کلب کورنۍ او ملي کچې ترمنځ قوي تړاو نشته، د ورکلوډ ناسم مدیریت، د اوږدمهاله فټنس او ټپونو د مخنیوي کمزوری سیستم، د نړیوال معیار سره برابر تخصصي روزونکي کمښت. راتلونکی د یو ورځنیو نړیوال جام چې په جنوبي افریقا کې ترسره کیږي د تیز توپ اچوونکو لپاره ډیر مناسب شرایط لري. په داسې پیچونو کې یوازې هغه لوبډلې بریالۍ کیدای شي چې سرعت لرونکي توپ اچوونکي ولري، د سوینګ او باونس مهارتونه ولري، د ډیټ او منځنیو اورونو لپاره پلان ولري، د فشار لاندې ثبات وساتي. افغانستان که غواړي په دې سیالیو کې ښه پایله ترلاسه کړي، نو باید عاجل اصلاحات راولي. د افغانستان کرکټ باید د فرسټ بالینګ لپاره یو بشپړ نوی فکر او پلان جوړ کړي. د نړیوال معیار روزونکي جذب داسې روزونکي ته اړتیا ده چې د استرالیا، جنوبي افریقا یا انګلستان د سیستمونو سره تجربه ولري. دا کسان کولی شي تخنیکي اصلاحات راولي، د فټنس عصري پلانونه معرفي کړي، د ځوانانو روزنه معیاري کړي. د کورني کرکټ قوي کول، د فرسټ بالرانو لپاره باید اوږدې سیالۍ، د اې ټیمونو او اکاډمۍ جوړې شي څو لوبغاړي د نړیوال فشار لپاره چمتو شي. د فټنس او ټاپونو مدیریت، یو مسلکي سپورت ساينس ټیم باید ورته جوړ شي چې د هر توپ اچوونکي ورکلوډ وڅاري، د ټاپونو مخنیوی وکړي، د اوږدمهاله فزیکي پرمختګ پلان جوړ. بیا هم وایو چې افغانستان د کرکټ له پلوه د استعدادونو له کمښت سره نه، بلکې د جوړښت او مدیریت له کمښت سره مخ دی. که اوس جدي ګامونه وانخیستل شي، نو د فاسټ بالینګ ستونزه به د راتلونکو نړیوالو سیالیو پر پایلو مستقیم اغیز ولري. راتلونکي نړیوال جام یوازې د استعدادونو نه، بلکې د ښه پلان، قوي روزنې او عصري سیستم غوښتنه کوي. افغانستان ته پکار ده چې اوس اقدام وکړي، نه وروسته.